ډېر اندېښمنه او په فکر کې ډوبه ښکارې. دا چې ستونزه دې څه ده لږ څه پوهېږم. څه پوهېږې؟ یعنې څنګه؟ اصلي ما ته وویل ګوره اوسګې څنګه چې ته فکر کوې هغسې کومه خبره نه ده. اصلي په قصدي ډول پیلین ته زیان نه دی رسولی. څنګه کېدلی شي ما ولیده؟ په کراره خبرې کوو. هر څه د یوې غلط فهمي له امله رامنځته شوي. اصله به دې لږ څه پېژندلي وي. ته خو پوهېږې چې هغه استرس لري، ډېر اندېښنه کوي، ډارېږي. څوک چې داسې یو حالت ولري له هغه نه هر ډول تېروتنې ترسره کېږي. اوسګې همدارنګه اصله د پیلین لپاره ډېره خفه شوې ته هم پوهېږې. په داسې یو حالت کې ښه کار نه کېږي چې ته د یو چا خبره بل چا ته ویسې او د بل چا خبره بل ته. اصله کوم بد نیت نه لري، یوازې له سلیم ښوونکي سره ډېره مینه لري. په هغه مینه ده، بس همدومره. مینه په رښتیا همداسې یو شی دی صحرا ترورې؟ زه نه پوهېږم. زه له داسې کوم حالت سره نه یم مخ شوې. داسې ښه کار کېږي. زه له هارون سره خبرې کوم. زه هم له نیسان سره خبرې کوم، کېدای شي قناعت ورکم. خدای لوی دی، ته هیڅ زړه مه ځوروه زویه. احمد ملا صاحب مونږ ټول در سره یو، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. هر څه مو چې له وسې پوره وي هغه کوو. ژوندی اوسې وروره، خو داسې ښکاري چې اوس ستاسو له وسې څه پوره نه دي. ته خپل پام ښوونځي ته او زده کوونکو ته ونیسه. د دې مسئلې په اړه فکر مه کوه. ناوخته شوی، زه نور ځم. مخکې له دې چې دا مسله محکمې ته ورسیږي که حالې کو ښه به وي. زویه پاتې شه، ناوخته شوی. بیا بل وخت مور جانې. په مخه دې ښه شه، خدای دې مل شه. ځان ته دې پام کوه. ژوندی اوسې پلاره، خدای پامان. د دې پخلنځي حالت ته وګوره. هو دا چې نیسان میرمنه د ښاغلي هارون غونده پلار لري، نو هر څوک خپل خدمتګار ګڼي. ای بیا طلاق اخلي او همدلته پاتې کیږي. حالت یې څنګه دی؟ اوس هم ژاړي؟ لږ ارامه شوه خو اوس هم ډېره خفه ده. ګرانې لورې، تاسې دواړه خویندې د خاوندانو په برخه کې ډېرې بدقسمته یئ. د څه لپاره؟ سلیم څه ستونزه لري؟ څه ستونزه نه لري. که زه یې ووایم څه ګټه به وکړي، ته خو یې مهمه نه ګڼې. هغه څه خبره ده چې ته یې نه وایې مورې؟ څه ووایم لورې؟ څو ځلې مې درته وویل چې د هغې صحرا نومې مېرمنې ښځې او همدا خبره وه. ګوره مورې، ته په څه نه پوهېږې خو خبرې کوي. صحرا له سلیم سره کومه اړیکه نه لري. څنګه چې ته وایې که داسې وای نو زما ناروغي له سلیم نه پټوله، مرسته نه کوله. که صحرا نه وای کېدی شو چې سلیم یې وخته له لاسه ورکړی وای. یوازې همدومره نه، له اوسګي سره یې خبرې وکړې او هغه یې پرېنښودله چې سلیم ته څه ووایي. اوسګي ورته څه وویل اصلي؟ اوف مورې، د خدای لپاره د هر څه په اړه پوښتنه مه کوه. اوف، په دې کور کې یو هوښیار انسان هم نشته. وروره، که تاسې نه وای نه پوهېږم چې ما به دا درد څنګه زغملی و. تا ونه ویل چې خدای شته، غم نشته. مونږ تر خپلې وسې پورې هڅه کوو چې مرسته وکړو. تر ټولو لوی یار خدای دی. ژوندی اوسې وروره، ښه شپه درته غواړم.
خدای دې مال شه. خو د تاویدلو په وخت کې د هغه وزرونه ورته نږدې کیږي او سوځېږي. پتنګ د دې پر ځای چې ودرېږي له سوځېدلو نه نور هم خوند اخلي او همداسې ورو ورو ټول سوځېږي. یعنې مینه داسې یو شی دی که ودرېدلی بیا هم ترې تېرېدلی نه شي. خلک وایي چې مینه د یوې چینې غوندې دننه راخوټېږي. هرومرو د یو څه مودې لپاره درد پکې وي. زما فکر نه و چې ته راغلی. ما اوسګې هم داسې خبرې کولې. د تصوف او مینې په اړه خبرې کول ډېر وخت نیسي. اوسګې نن تا ماته څه ویل؟ خیرت دی؟ هغه مې ویل ښوونکیه. څه دې ویل؟ په هر حال زه در باندې فشار نه راوړم. کله چې وخت راغی بیا به خپله ووایې. نه نه هسې نه کومه خبره نه ده. په هر حال زه د یفې دوی څنګ ته ځم. هغه سلیم ښوونکیه، ما ډېره هڅه وکړه چې تا ته خبر درکم خو ومې نه شو کړی چې خبر درکم. هسې نه م هغې په زوره انجمن ته دروستم. په هر حال هسې نه اوس کار شوی. دا چې زه ستا په وړاندې څومره خجالته یم که پوه شې، دا هر څه زما له امله وشول. د خجالتېدو کومه خبره نشته. که زموږ ترمنځ دا خبره هم نه وای نو بیا هم ما نیت نه درلوده چې واده وکړم. په دې اړه هېڅ اندېښنه مه کوه. ژوندی اوسې. شپه دې په خیر. ستا هم. مورې لاس دې څنګه دی؟ اوس ښه دی. مورې نن په انجمن کې میله ده. رښتیا وایې؟ په اصل کې یو وړه لمانځنه ده. هو سالم ښوونکی هم خواږه راوړي. شکران ترور یې په خپلو لاسونو تیاروي. لا ما نه هېر شول چې مور ته مې ووایم. څه کوو ښوونکیه؟ په هر حال له بازار نه یې اخلو. زر کولې ښوونځي ته ناوخته کېږي. هغه که ستاسې لپاره کومه ستونزه نه وي چې زه یې تیار کم نه کېږي؟ ته ځان مه په زحمت وه. موږ یوه چاره کوو سهره. زر کولې مور جانې ته خواږه تیاروې که نه؟ داسې نه چې پرته له خواږو نه پاتې شو. هارونه راځه ته هم زد مه کوه. دا کورنۍ مو ویشه. زه زدمت نه کوم عثمانه. لور مې چې هر څه غواړي زه یې د پلار په توګه ملاتړ کوم. زه باور نشم کولی چې انسان غواړي طلاق واخلي، البته چې هغه لمسول کیږي. ته یې هم ملاتړ کوې او ستونزه نوره هم لویږي. هارون کاکا احمد رښتیا وایي. زه دا خبره هیڅ نه منم. لور مې له پیل نه تېروتنه کړې ده. ما ورته ویلي و چې تاسې نه جوړېږم، بیا یې له ده سره واده وکړم. اوس پښیمانه ده. په اصل کې تا د خپل ضد له امله د هغې مخه نیوله. تا ډېره هڅه وکړه چې لور دې له یو شتمن سړي سره واده وکړي، نه له یو ملا سره. اوس نو غواړې چې خپل د تېر وخت غچ واخلې. پلار ارامه اوسه. ته زیاتی کوې ښاغلی عثمانه. په اصل کې ته زیاتی کوې ښاغلی هارونه. دوی باید جلا نه شي. که تا وکیله نیولې، مراد هم زموږ وکیل دی. کینه هارون کاکا. ورځ په خیر. ورځ په خیر. ستړي نه شې. ژوندی اوسې. هغه ما پرون له اوزګې سره خبرې وکړې. هغې سلیم ښوونکي ته هېڅ هم نه دي ویلي. خبره مې وکړې او هیله مې ترې وکړه چې هغه ته څه ونه وایي. رښتیا وایي؟ سمه ده. هغې څه وویل؟
هغې ژمنه وکړه چې حال نه وایي. ډیر شکر دی. سمه ده. سلیم ولې اوس له ما سره بل ډول چلند کوي؟ ښه به شي، اندېښنه مه کوه. نه پوهېږم کیدای شي په فکر کې بل څه وي، ځکه چې پرون شپه تر ناوخته پورې له احمد ملا صاحب سره ناست خبرې کولې. ته خو خبره نه یې که نه سهره؟ نیسان د طلاق اخیستلو دعوا پرانیستې. باور مې نه راځي. ته څه پلان لرې؟ لومړی ارامه اوسه. ما چې د هغې ځمکې کار څنګه وکړې یادېږي دی؟ هو یادېږي مې. هارون کاکا، ته یوازې په ما باور ولره. پرېږده پلار دوی مې فکر وکړي چې زه د هغوی لپاره کار کوم. په محکمه کې د هغوی په څنګ کې درېږم او د طلاق اخیستلو مسله خلاصوم. ښه ده، ته دا هر څه د څه لپاره کوې مراده؟ ته نور کار مه لره، البته چې زه یو پلان لرم. لرې؟ ځکه داسې کارونه کوې؟ ای ګرانه، زه خو یوازې د احمد وکالت کوم، هم دومره. بیا هم که چا پوښتنه وکړه ته ورته هم داسې ووایه. ګرانې موږ غوښتل چې پخلا شو، خو خبره نورم خرابه شوه. خو نیسان به ډېره پښیمانه شي. طلاق اخیستل څنګه چې له لرې نه ښکاري داسې اسانه کار نه دی. هر څنګه چې کېږي موږ باید ورته قناعت ورکړو. هر څه چې ورته ووایو نه یې مني، څنګه ورته قناعت ورکړو؟ خدایه ته ورته هدایت وکړه. اوهو میرمنو په خیر راغلی. خیریت دی، چیرته ځئ؟ شکرا دوی که راځو. احمد هم راځي. یعنی خبرې کوئ؟ فکر نه کوم چې کومه ګټه وکړي. په ارامه نه ودرېږي. اوه ډېر ښه کار وشو. صبر وکړه، زه یې ټولوم. نیسان، کله چې خبره شوم ډېره خفه شوم. هیله کوم یو ځل بیا فکر وکړه. څنګه چې فکر کوې طلاق اخیستل دومره اسانه کار نه دی. وروسته به بیا ډېره پښیمانه شي خورجانې. زه هم نه غواړم، خو د احمد ضد خبره دې حد ته ورسوله. زر کوه لرو، نور نه ځو. هغوی موږ ته په تمه دي. داسې چې د نو ځم له تاسو سره ځم. حسینم، زه غواړم چې د سلیم څنګ ته لاړه شم. هغه ته اندېښمنه شوې یم. پرېږدئ چې هغه تا پسې وګرځي. ته ولې ورپسې ګرځي؟ څوک چې غواړي وویني پرېږدئ چې هغه تا وویني. نه راځه اصلي. نه خورې زه نه ځم. سمه ده. هغوی بیا چیرته ځي اصله جانې؟ په هر حال خپل کمیس مې راوړ چې راته یې تنګ کې. ته یې کولی شې سهره جانې. خیریت ده اصلې؟ څه ستونزه لري؟ راځه. ستړی مشي ښوونکیه. ژوند دی، اوسې مهرباني. نه کینم. راغلم چې پوښتنه وکړم د مطالعې ټولګي درسونه څنګه دي، څنګه مخته روان دي؟ ډېر ښه مخته روان دي. زه او زده کوونکي ډېر خوشحاله یو. داسې چې دا نو یوه ازموینه به واخلو، وګورو چې د مطالعې ټولګي څومره ګټه کړې ده. داسې چې دا نو موږ ته یو څو ورځې وخت راکوي، یعنې د دې لپاره چې چمتو شي. نه ښوونکیه، ډېرې اسانې پوښتنې کوم. یوازې یو څو ساده پوښتنې دي، ځوابوي یې. سمه ده، څنګه چې ستا خوښه وي. خو سلیم ښوونکیه، ته په هغو زده کوونکو ډېر باور کوې، خو ګورو چې څه کېږي. خدای په امان.
دې 2 میاشتو کې زموږ په سیمه کې څومره پیښې وشوې ماینان پیدا شول کوژدنې وشوې کسان په کارونو بوخت شول کله چې په دې اړه فکر کوم په دې پوهېږم چې ژوند څومره یو عجیبه شی دی سهرا جانې سمه ده چې ځینې وخت ناوړې پیښې کېږي خو خیر کې ګرانې هر څه خو زما په فکر کې نه پاتې کېږي هغې ثانیې مېرمنې هم په دې 2 میاشتو کې ډېر پرمختګ وکړ هر څوک باید د هماغې غوندې پرمختګ وکړي موږ باید ناوړې پیښې هېرې کړو موږ باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړو سهرا جانې همدارنګه خپل فال هم باید وګوري په دې نړۍ کې هر څوک چې غواړي خپل فال باید وګوري ستونزه نشته زه یې ورته ګورم سهرا جانې زه له چا سره خبرې کوم زما خبرو ته غوږ نه نیسې ووایه ته څه فکر کوې ها بخښنه غواړم بخښنه غواړم لکه چې و مې ډار کړئ دا څه معنا لري داسې کومه خبره نه ده سهرا مېرمنې په ستنې ژوبله کړم لکه چې هیجاني شوه زه پوهېږم ستړی مې شې اصلی ژوندی اوسې په خیر راغلې خوشحاله اوسئ خپلې مور ته مې جامې اخیستې خو په دې نه پوهېږم چې څنګه جامې ورته واخلم خیرات دی په دې وروستیو وختو کې دې له مور سره ډېره مینه پیدا شوې ځکه چې د مور د لاس خواړه مې خوړلي مور مې چې کوم خواړه تیاروي بل ځای کې نشته بیا د خواږو په تیارولو کې خو د فنار په سیمه کې څاری نه لري خلاص شو موږ داسې ډیزاین هم لرو مراده که ستاسې خوښېږي نو او رنګ یې هم د ترور لپاره مې مناسب دی ډېر ښایسته دي بله دا چې د یوې انګور په توګه ستا چې خوښ شوي وي نو کومه ستونزه نشته سمه ده څو روپۍ شوې 50 لیرې مراده مننه کوم هیله کوم ښه ورځ ولرئ خدای پامان په مخه دې ښه بلې سلیمه څنګه یې آی سهرا جانې ته څه ډول یا دوکانداره یې ګاګ راځي او ته د سر نه پورته کوې هېڅ ورته نه ګورې څوک وایي چې په خیر راغلی ښاغلیه زه له تا سره څنګه مرسته کولی شم په دې ډول باید د ګاګ زړه لاسته راوړې ته څه وایې خانم شه ګورې چې ما بل کار درلوده بله دا چې اسلاوانو اړتیا نه وه چې زه ورغلی وم همدارنګه ستا کار مې نیمګړی پرېښی وی ترور دې رښتیا وایي په اوس وخت کې په دې سیمه کې چې څوک ژوند کوي هغوی ټول تاسې بېلګه ګڼي نیسان لوري ویلي مې و ماشوم لرې که نه مې وویلې چې طلاق واخله نه پوهېږم چې ولې مو دا خبره تر دې ځایه ورسوله لورې ښه فکر وکړه په دې سیمه کې تا او احمد ټول خلک پیژني ګرانې لورې تاسې داسې کسان نه یې چې ستونزې په خپلو منځو کې حل نشئ کړای یو له بل نه جلا شئ او خپله کورنۍ وویشئ زه ستاسو د ټولې خبرې منم خو تاسو دواړه وینئ ما ډېره هڅه وکړه ډېر مې بس عمل خو نه کېږي احمد ماته بله چاره پرې نه ښوده نیسان زه پرته له تا او خپلې لور نه ژوند نشم کولی تاسې زما هر څه یې هیله کوم له دې پرېکړې نه تېره شه که ته زما په اړه دومره فکر کوې نو د ماشوم د لرې کولو اجازه راکړه نیسان زه نه پوهېږم چې ته ولې داسې خبرې کوې ولې دا چې زه له تا سره مینه لرم په دې معنا نه چې د ماشوم د لرې کولو په جنایت کې در سره لاس یو کړم دا دی خبره معلومه شوه ښاغلی احمد نه غواړي چې جنایت ترسره کړي یعنې څه دا چې زه غواړم دا ماشوم لرې کړم نو زه جنایتکاره کېږم نیسان زه امام یم دا هم په هر صورت زه هغه څوک یم چې هر ژوندي مخلوق ته ارزښت ورکوم ته هم همداسې یو څوک یې هیله کوم له دې بې ځایه عزت کولو نه تېره شه دا ماشوم ژوندی دی ژوندی دی نه زه او نه ته دا حق لرو چې هغه نه د ژوند کولو حق واخلو له ما نه هر څه چې غواړې کوم یې خو زه داسې یو کار هېڅکله هم نشم کولی چې ما او تا کفر ته واړوي او زموږ آخرت خراب کړي اوف احمده بس دی زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم
هسې نام ټوله ګناه زما ده چې نه مې ستا او نه مې د زینب په اړه فکر کړی زه هم بسنه نه کوي بله دا چې زه قتل تر سره کوم نیسان ته غلطه پوهه شوې اصلي څه خبره ده سلیم په موبایل کې درته څه وویل ولې دومره خفه یې د زړه له پاسه خبرې وکړي داسې ښکاري چې اوس هم غوسه وي اوس نو زه نه پوهېږم چې څه وکړم زه چې هر څه کوم فکر کوم چې هغه نور هم خفه کېږي خو زه له هغه سره ډېره مینه لرم زړه دې مزاو راوه هغه هم له تا سره مینه لري او په عین وخت کې له خپل مسلک سره هم مینه لري اوس نو ته کولی شې چې حالت د کنټرول لاندې راولې که ته دا هر څه قبول کړې بیا به وګورې چې هر څه به سم شي سهرا ښه ده چې ته یې یوازې ته ما درک کولی شي نیسان ډېره بخښنه غواړم زه تا یوه قاتله او جنایتکاره نه ګڼم ته غلطه پوهه شوې نیسان زه له تا سره او خپلې لور سره ډېره مینه لرم نیسان تاسو ډېر خفه کوم ژمنه کوم چې نور تاسو نه خفه کوم آلوان ښوونکي سبا له تاسې نه یوازې معاینه اخلي تاسې خبر اوسئ دا خبره له کوم ځای نه شوه څه وایې د څه شي ازموینه اوس څه وکړو ورخطا کېدلو ته اړتیا نشته که درس ووایي بریالي کېږئ خپلو نور ملګرو ته هم خبر ورکئ که غواړئ نن انجمن ته راشئ او درسونه مو تکرار کړئ ډېر ښه کار کېږي که نه موږ ټول به ناکامه شو زه هم اسماعیل ورته خبر ورکوم سمه ده ښوونکیه سهرا کله چې دا کار دې خلاص کړم ماشین ته کینې که نه ګرانې زه به هم لاړه شم هغه بل کار به خلاص کړم کینم ته خپل کار ته پام ونیسه هسې نه اوس مهال بل کار نه لرم اصلي کله چې دا کار خلاص شو زه کولی شم چې له ماښام نه لږ مخکې ووځم په کور کې یو مهم کار لرم اصلي جانې البته نور کارونه زه بیا کوم ته لاړه شه مننه کوم هیله کوم
انشاءالله چې د هغوی به خوښ شي. پوښتنه دې زر حاله کړه. ډېر ښه. ښوونکي هر څه سم روان دي خو هغه به وسله موږ نه د ریاضي تر ټولو سختې پوښتنې وکړي. هغه وخت به یې څه وکړو؟ مهمه دا ده چې طریقې زده کړئ زده کوونکو. کله چې طریقې مو زده کړې بیا کولی شئ چې هر ډول سختې پوښتنې ځواب کړئ. څوک چې نه پوهیږي هغوی ته هر یوه پوښتنه سخته ده. تاسې درس ووایئ، هڅه وکړئ. د همدې له امله هېڅ اندېښنه مه کوئ. رښتیا وایي ښوونکیه، موږ خو ډېر درس وویل، نور څه وکړو ښوونکیه؟ ښوونکیه بله ده چې ستا ملاتړ له موږ سره وي نو پوښتنې موږ ته هېڅ هم نه دي. زما د خوښې رنګ ډېر مې خوښ شو. ډېره مننه کوم زویا. هیله کوم مورې ته له دې نه ډېر ارزښت لرې. راځه چې ښکل دې کم زویا. څه وشول مورې؟ لکه چې خوښ دی نه شو. ولې مې خوښ نه شو زویا؟ خوښ مې شو. نیسان او احمد جلا کېږي خو زموږ له وسې هېڅ هم پوره نه دي. کله چې داسې حالت وي هېڅ شي ته نشم خوشحالېدلی. مونږ ټول خفه کېږو مورې، خو که انسان په رښتیا پرېکړه کړې وي نو موږ څه نشو کولی. ګوره دا کار داسې نه کېږي شکران مېرمنې. ښه دا ده چې ماښام ته دواړه کورنۍ کینو خبرې وکړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره پیدا کړو. یعنې که موږ ټول یو ځای لاس په کار شو کیدای شي چې نیسان او احمد ته قناعت ورکړی شو. ته رښتیا وایې میرال، ډېر ښه فکر دی. مراده زویا ماښام ته هم دلته راشه، له موږ سره مرسته وکړه. ماښام ته راځم، تاسو اندېښنه مه کوئ. سمه ده ښوونکیه، که دواړه نلونه یو ځای خلاص شي هاوس په څو ساعتو کې تشېږي؟ خبره دا ده چې مونږ خو په دې پوهېږو چې هاوس په څو ساعتونو کې ډکېږي. کوم نل چې هاوس ته شوي که هغه مثبت او کوم نل چې هاوس ډکوي که هغه منفي ونیسو 15 ساعتو کې. هو 15 ساعتو کې. آفرین ملګرو، پرېږدئ چې ډېر ښه مخته ځئ. اوس نو د دې وخت راغلی چې موږ د ولمانځو. ځئ لږه تفریح وکئ. بېشکه داسې چې د نو لمانځو یې ښوونکیه. البته چې لمانځو یې. علي کومې کلچې مو چې راوړي هغه وویشه. زر کوئ راځئ ملګرو، انجینو زر کوئ تاسې هم راشئ. ځکه چې د مور د لاس خواړه مې خوړلي. مور مې چې کوم خواړه تیاروي په ځای کې نشته، بیا د خواږه په تیارولو کې، خو د فنار په سیمه کې ساری نه لري. دا خواږه دې د مراد لپاره تیار کړي؟ دا مې د لیدي لپاره تیار کړي، په انجمن کې میله کوي. البته خور جانې، البته د انجمن لپاره تیار کړي. هاي الله قاشق پنجې مې هېرې کړي. سلیم د انجمن لپاره د کلچرو دوکانه ډېر شیان اخیستي وو، ما په خپلو سترګو ولیدل. زه خو وایم چې خبره بلې خواته واړوله. ته چې هر څه وایې ووایه، هغه خواږه یې مراد ته تیار کړي. بیا وایي چې د انجمن لپاره مې تیار کړي. داسې خبرې مه کوه، کیدای شي چې په رښتیا انجمن لپاره یې تیار کړي وي، ته یې هسې مراد پورې تړي. ته هم وایې چې د انجمن لپاره یې تیار کړي. هی پلوي یې مه کوه ګرانې.
څه خبره ده چې داسې خاندئ؟ کومه خبره نشته کومه خبره نشته مراجانه هسې فکر ته مې یوه خبره راغله داسې چې دا نو مهرباني وکئ. معلومه نه ده چې هغه خانم شاه چا پسې څنګه خبرې جوړوي. نه دا دې د مراد لپاره تیار کړي. البته مراد په بوتیک کې د خپلې مور د خوږو په اړه څه ویلي وو. همدې له امله بل ډول فکر یې وکړ. په هر حال کاس له فکر ونه کې چې ما دا د سلیم لپاره تیار کړي بسنه کوي. که زه له اصلي سره انجمن ته لاړه شم نو سلیم سره به هم وګوري. خلاره هم دا ده. تاسې وګورئ دا خبره نوره هم خرابه شوه. که موږ یې مخه ونه نیسو خدای پوهېږي چې نور به څه وشي. زه وایم چې ماښام ته دواړه کورنۍ کینو له هغوی سره خبرې وکړو. تر ټولو خلاره هم دا ده کیدای شي چې قناعت وکړي او پخلا شي. آی میرال خورجانې دا چې تاسې یو ښه پلان نیولی نو په رښتیا چې زړه مې خوشحاله شو. په اجازه مو زه د خپل کار پړی او چاته زنګ وهم. سمه ده زویا. والله چې یو ښه فکر دی. زما هم ډېر خوښ شو. له نیسان سره خبرې کوم که هغې ته مې قناعت ورکړه. عثمان ته زنګ وهم چې هغه هم احمد له ځان سره راولي. زر کوه شکران میرمنې ورشه او ورسره خبرې وکړه. که زه ورشم نیسان له ما سره نور هم ضد کوي. خو ګوره شکران میرمنې هر څه چې کېږي هغې ته قناعت ورکړه. ته نه وینې هغه ان له خپله کوټې نه هم نه وځي. سمه ده سمه ده زه ورځم. زر کوه. سهره زه انجمن ته تللم. فکر مې وکړ چې کیدای شي ته هم له ما سره لاړه شي. خو که لاړه نشم ډېر به ښه وي. په دې وختو کې زه باید په سلیم فشار رانه وړم. بله دا چې نیسان هم ماته اړتیا لري. که څنګه یې واوسم ډېر به ښه وي. سمه ده نو خپله خوښه دی. خدای پامان. ژوندی اوسې په خیر لاړه شي. ژوندی اوسې. زه د سلیم ورور یم. هغه ښکته کا. ته دروغ وایې. که داسې وایې نو په پټه کور ته نه رادننه کېدې. ته غل یې. د څه شي غل؟ یو ځل دې انځور ته وګوره. دا زه یم. له دې ځای نه ووځه که نه نو په سر دې وهم. په دې اړه خو هېڅ شک نه لره. ته دې انځور ته په غور سره وګوره. اوس د باور راغی. خو ته څوک یې؟ احمده زویا دننه څه خبره ده؟ زده کوونکي د انجمن پرانیستل لمانځي. البته زده کوونکي په درس ویلو او په میله کولو پوهیږي. ته ولې د باندې راوتی یې؟ حالت مې هېڅ ښه نه دی عثمان کاکا. سلیم زه راوستم چې فکر مې ښه شي. خو ما وویل زه باید د زده کوونکو خوشحالي خرابه نه کړم. احمده له نیسان سره د جنګ کړی. شکران په اړه یې راته وویل. په لومړي ځل مې غږ پورته کړ. پرې غوسه شوم. حالت بیخي خراب شوی عثمان کاکا. نه پوهېږم چې څه وکړم. انشاءالله چې هر څه به سم شي. څه ښه یې ویلي.
چې هرې تیارې پسې هرومرو رڼا وي. تا داسې کار کړی چې تر اوسه دې هېڅ نه و کړی. په هغې غوسه شوی یې. د تیارو حالت تېر شوی. ماښام ته ټول د ډوډۍ خوړلو لپاره راټولېږو. نیسان به هم وي. ته به هم راځې چې دا مسله زر حل شي. انشاءالله عثمان کاکا، خدای دې درنه راضي شي. له تا نه هم زویه، له تا نه هم. ته هلته د اصلي ترور څنګ ته دې لاړه شه. زه هم له مور سره د خبرې کوم. سمه ده؟ زه زما هوښیارې لورې. شکرا نیا جانې. نور مې باید مور ونه ژاړي. هغه په خندا که نیا جانې. سمه ده لورې. موږ وایو چې ماښام ټول یو ځای ډوډۍ وخورو. احمد به هم راوغواړو. خبرې به وکړو، مسله به حل کړو. نه پوهېږم. څه وایې وروره؟ ولا ډېر ښه درس ورکوي. دا د درس ورکولو لپاره ډېر ښه ځای دی. موږ ټول باید ډېره هڅه وکړو وروره. زهرا په خیر راغلې. خوشحاله اوسئ. ولې د ځان په زحمت که ما یو څه شیان اخیستي وو. ومې ویل چې زما له خوا نه هم باید یو څه شی وي. مورې، ملګرو داسې خواږه نه پیدا کېږي. ځانونه راورسوئ. بیا دې خوندور تیار کړي. په لاسو دې برکت شه. اوف، ډېر خوند کوي وروره، ډېر. والله چې ډېر خوند کوي. ټول مخ خلاصوئ. په لاسونو دې برکت شه سهرا ترورې. مخ خلاصوئ ملګرو. دا رومشه زده کوونکو زه بیا تاسې ته تیاروم. سمه ده، ارامه اوسئ. الله الله. اسماعیل وروره ته نه خورې؟ صبر وکړئ چې اسماعیل ورور ته یې هم ورکړم. هغه سهرا، زه د لومړي ځل لپاره تا دومره خوشحاله وینم. ستا له برکته سلیم ښوونکیه. ژوندی اوسې. خدای دې له تا نه راضي شي. استغفر الله. صبر وکړئ، صبر وکړئ. ته تل همداسې کوې. فکر مې وکړ چې رابه نشي، خو اخر هم قناعت وکړه. شکر دی چې ماښام ته مراد هم راځي. که نور هیڅ هم نه وي، هغه خو په دې مسایلو ډېر ښه پوهېږي. میرال شکران خورې، ته تر اوسه د خپل د زوی په درد نه یې پوهه شوې؟ نه، څه درد لري؟ یعنې څه؟ دلته یوازې زه پوهېږم. د مراد صحرا خوښېږي، د صحرا مراد خوښېږي. یعنې څه هغه نن ماښام ته د یو ځای ډوډۍ خوړلو فرصت له لاسه ورکوي نه راځي؟ ډېر شرم دی خانم شاه. ته نه شرمېږې چې په خلکو تور لګوې؟ په دې کې نو څه خبره ده؟ واله غوسه کېږي. دواړه ځوانان دي، د نه کېدلو کار خو نه دی. همدارنګه دا چې سهره هم یوازې د شکران مېرمنې باید داسې بې برخلیکه پاتې نشي. دا چې هغوی یو بل خوښوي نو ثواب لري، باید یو ځای کړو. یعنې موږ په یو څه پوهېږو چې داسې خبرې کوو. خورې د خدای لپاره غلی شه خانم شاه. ته په څه پوهېږې چې داسې خبرې کوې؟ او داسې څه وشول چې ستاسې دواړو پام یو ناڅاپه صحرا ته شو. زه هم په دې پوهه نه شوم. په هر حال ترورې، ته بیخي رښتیا وایي. موږ باید دا خبرې پرېږدو. د خور په اړه مې فکر وکړو. دوی څه وایي؟ لکه چې په رښتیا صحرا او مراد یو له بل سره مینه لري.
احمد راغی راغی په انګړ کې دی. نیسان جانې لږ ارامه اوسه، هر څه به بیرته سم شي. ته څه وایې؟ زه خو وایم چې دا کارونه کومه ګټه نه کوي. ته ولې داسې وایې؟ تاسې اوس هم یو له بل سره مینه لرئ. هر څومره جنګونه چې کوئ، هر څومره جنجال چې کوئ، خو بیا هم تاسې له یو بل سره مینه لرئ. له سترګو نه مو ښکاري. سهرا ته فکر کوې چې احمد اوس هم له ما سره مینه لري؟ زه څه فکر نه کوم، دا خو ښکاره خبره ده. که احمد در سره مینه نه درلودی نو نه خفه کېده. زما پخوانی خاوند نه دی جابر، د هغه غوندې نه دی. څه؟ د سلیم څنګ ته لاړه؟ تاسې هم ټولګي ته راشئ، ګورو چې څه کېږي. د خپلې لور ژوند د دې سړي لپاره نه تباه کوو. که سلیم له واده کولو نه تیر شي زما ټول پلانونه به برباد شي. نو زه مجبوره یم دا ووایم چې تاسې به له سخت حالت سره مخ شئ. مدیر صاحب، که زه دا کار وکړم څه به وشي؟